بایزید انصاری چې د پیرروخان په نامه باندې پیژندلی شي د قاضي عبدالله زوی و. قاضي عبدالله د وزیرستان اوسیدونکی و. د بایزید انصاری مور امینه بیبي د شیخ ابوبکر لور وه، څوک چې په جلندر کې اوسېدل. د بیبي امنې اولنی نکاح د قاضي عبدالله د رور سره شوی و او د شیخ ابوبکر د شرط مطابق به هغوی په جلندر کې اوسېدل. چې کله د قاضي عبدالله د غرور وفات شو نو بیا د پښتنو رواج و چې بیا د کونډې ورندار سره د لیور نکاح کولو. نو بیا قاضي عبدالله خپله دغه کونډه ورندار په نکاح باندې واخیسته. د قاضي عبدالله د دې نه مخکې یوه ښځه بله هم وه چې د هغې نوم و فاطمه. د هغې نه د قاضي عبدالله بچي هم و. په دغه وخت کې په هندوستان باندې د مغولو دور راغلی و، د پښتنو د لودیانو حکمراني ختمه شوې وه. نو په دغه وجه باندې پښتنو ته په دغه سیمو کې په جلندر کې یا په دغه خواوشا نورو علاقو کې ژوند کول ګران و، چونکې مغولو د پښتنو سره هغه طرفګني ساتله، هغه دښمني ورسره ساتله، دوی یې تنګول او په آرام باندې ژوند ته نه پرېښودل. نو دې وجې نه قاضي عبدالله خپله ښځه او خپل زوی د ځان سره وزیرستان ته راوستل. یو موده وشوه، نو په دې کې د دواړو تعلق د بیبي امنې او د بایزید انصاري د پلار د قاضي عبدالله تعلق په خپل منځ کې ټیک نه و. نو مشرانو دا خبره وکړه چې قاضي عبدالله دې یا د خپلې ښځې سره تعلق بحال ساتي او یا دې ورله طلاق ورکړي. قاضي عبدالله د طلاق خبره غوره کړه او د بایزید انصاري مور بیبي امنې له طلاق ورکړل. بیبي امنه واپس جلندر ته لاړه او بایزید انصاري د خپلې مېرنۍ مور سره په وزیرستان کې پاتې شو. د بایزید انصاري د پلار سره تعلقات هغه شانې سم نه و، پلار د ده سره هم هغه شانې مینه نه کوله. نو په دې وجه باندې د بایزید انصاري ژوند چې کوم دی نو دا هم د تکلیفونو او د کړاوونو نه ډک و. بایزید انصاري پلار ته په ماشوموالي کې دا خبره وکړه چې زه به د خپل د تره د زوی نه لاسنیوه وکړم، خو پلار یې ویل چې نه، دا زما دپاره د شرم خبره ده چې خلک په سبا له وایي چې یاره وراره د تره نه قابل دی. بیا بایزید انصاري ویل چې زه مکې ته ځم د حج دپاره ځم، خو بایزید انصاري ورته ویل چې ستا دومره استطاعت نشته، ته دومره پیسې ګټلی نه شي، نه دې پیسې ګټلي دي، نو ته حج له مه ځه. بایزید انصاري د پلار نه خپل جیداد هم جدا کړو. هغه د اسونو د سوداګرۍ روزګار شروع کړو. هغه د خپل د تره د لور د بیبي شمسو سره نکاح وکړه. بایزید انصاري چونکې د تصوف سره شوق و، د تصوف سره مینه وه، د هغه پلار غوښتل چې دی به د پیښې علم حاصل کړي او دی به بیا په دربار کې دی قاضي ولېږي. خو بایزید انصاري دغه خبرې ته جوړ نه و. بایزید انصاري د پښتو په تاریخ کې یو ځلانده باب دی، یو ځلانده ستوری دی. د هغه نوم د هیچ چا نه پټ پناه نه دی. بایزید انصاري چې کله لوی شه نو هغه د روحاني تحریک پل کېښودو. هغه په تصوف کې د وحدت الوجود قایل و. هغه د تصوف اته مقامات ټاکلي دي چې په هغې کې شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، قربت، وصلت، وحدت او سکونت شامل دي. بایزید انصاري په وحدت الوجود باندې کلک ولاړ و. هغه خپل یو تحریک جوړ کړو او د هغه مریدان پیدا شو. یو وخت کې هغه کندهار ته د خپلو ملګرو سره د سوداګرۍ په غرض باندې تللی و. هلته هغه ولیدل چې یاره د مغولو کومه واکمن دي، کومه واکداران دي، کوم سپایان دي، نو هغه د بهر نه راغلو پښتنو سره ډېر زیات ظلم زیاتی کوي. هغو په دغه ځای کې یو واقعه ولیده چې یو د مغولو سپایانو یو ښځه پښتنه ښځه نیولې ده، بیا یې د سر د ویښتو نه تړلې ده او د په هغې باندې ژرنده ګرځوي. خو هېڅوک هم د مغولو د زور نه، د هغوی د بدماشۍ نه، د هغوی د دباو د وجې نه دغه ښځه د دوی نه خلاصولی نه شي او دغه ښځه په دغه چل ول کې مړه شوه. په دې وجه د بایزید انصاري د مغولو نه نور هم ډېره زیاته کرکه پیدا شوه. هغه چې واپس راغی نو هغه باقاعده یو تحریک روان کړو. د پیرروخان چې کوم تحریک و، روحاني تحریک، هغه په لومړي کې بالکل یو مذهبي تحریک و. هغه د اصلاح دپاره، د خلکو د اصلاح دپاره، د پښتنو په لار باندې راوستلو دپاره جوړ کړی شوی و. په هغې کې بالکل مذهبي خبرې کېدې، د تصوف خبرې کېدې. په هغې کې هغو د خلکو د ظاهر او د باطن صفایي کوله، هغوی له پاکوالی ورکولو. د بایزید انصاري په تحریک کې ځینې مریدان داسې وو چې هغه بالکل انتها پسندۍ ته رسېدلي وو. هغوی د دنیا چارې بالکل عبث ګڼلې. یو ورځ یې د کابل نه هندوستان ته یو قافله روانه وه د سوداګرۍ په غرض باندې. نو د بایزید انصاري دغه مریدانو د هغوی سره چیړ چاړ وکړو. هغوی ته ویل چې د دنیا کارونه عبث دي، تاسو د دنیا کار مه کوئ.
په دې باندې چیړ چاړ ځواک جنگ جګړه وشوه. هغه خلک لاړل او د کابل چې کومه واکمن و هغې ته شکایت ولګولو. هغه مغلي واکمن سپایان راولېږل او دغه مجذوبان یې ونیول. څوک یې مړه کړه او څوک یې د بچو او ښځو سره کابل ته واستول او هلته کې زندیان کړل. بایزید انصاري په دغه سلسله کې د حکومت سره رابطې وکړې، هغوی ته خطونه ولېږل، هغوی پسې استازي ولېږل چې یاره دا مجذوبان تاسو آزاد کړئ، خو هغه خبره چا نه منله. د دغه خبرې نه د روښانیانو او د مغولو په منځ کې مخالفت نور هم سیوا شو او بیا خلکو دغه وخت اکبر باچا ته دا خبرې ورسولې چې د دې سړي یعنی پیر روښان اصل رسوخ ورځ په ورځ سیوا کېږي او د دې مخنیوی وکړه. بایزید انصاري په دغه وخت کې د تصوف پرچار کولو. اکبر باچا د بایزید انصاري هر قسم مخالفت شروع کړو. هغه د ملایانو په شکل کې، د عالمانو په شکل کې، د پیرانو په شکل کې خلک راپاڅول او د بایزید انصاري په مسلک باندې د هغه په عقیده باندې د کفر فتوی هم ولګولې. سید علي ترمذي یا چاته چې پیر بابا ویلی شي هغه هم د بایزید انصاري یو سخت مخالف و. بیا د هغه یو بل مرید اخوند درویزه هم د پیر روښان په هر قسم مخالفت کولو کې د ټولو نه مخکې و. دغه شانې ورو ورو چې کله پیر روښان ته پته ولګېده چې مغل همیشه دپاره د پښتنو خلاف دي، د پښتنو خپې وهي، پښتانه ژوند ته نه پرېږدي، نو د هغوی دغه مذهبي او اصلاحي تحریک چې کوم دی نو دا په یو سیاسي تحریک کې بدل شه. د هغې نه پس د دوی په منځ کې جنګونه جګړې شروع شوې. پښتنو مختلفو قامونو لکه محمدزو، یوسفزو او نور مختلف قامونو د بایزید انصاري ملګرتیا وکړه. بایزید انصاري له پناه ورکوله، په جنګونو جګړو کې د هغوی سره شامل و. په دغه جنګونو جګړو کې ډیره موده تیره شوه او په دغه جنګونو کې بایزید انصاري شهید شو. بایزید انصاري په پښتو ژبه باندې، په پښتو ادب باندې هم ډېر لوی احسان کړی دی. د پښتو ړومبي لیکل هم بایزید انصاري کړي دي. په پښتو کې چې کوم مخصوص توري لکه خین، ګې، نون، دغه شانې زیم، سیم، دا ټول بایزید انصاري په ړومبي ځل باندې وضع کړي دي. بیا وروسته په دغه تورو کې څه ژبپوهانو او نورو عالمانو هغې کې بدلون هم راوستی دی، خو بنیاد د دې خبرو چې کوم دی نو دا بایزید انصاري ایښودی دی. بایزید انصاري په پښتو کې هغه کتاب ولیکلو چې د خیرالبیان په نوم باندې مشهور دی. دغه کتاب په پښتو کې هغه کتاب دی کوم چې د ټولو نه پخوانی کتاب دی او موجود دی. د پټې خزانې تر مخه مونږ دا خبره کولی شو چې د سالو وږمه نوم یو کتاب په پښتو کې د ټولو نه مخکې لیکلی شوی دی. بیا د هغې نه پس هم کتابونه لیکلی شوي دي، خو دغه کتابونه چونکې مونږ ته ترلاسه شوي نه دي. نو مونږ وایو چې په پښتو کې کم موجود کتاب دی چې هغه لیکلی شوی کتاب دی او هغه موجود دی زموږ په لاسو کې دی، نو هغه خیرالبیان دی. بایزید انصاري د خیرالبیان نه علاوه نور کتابونه لکه حلنامه، مقصود المؤمنین، سورات توحید او څه نور کتابونه هم لیکلي دي. خو خیرالبیان هغه کتاب دی چې هغه بالکل د چا نه پټ پناه نه دی، هغه په پښتو ادب کې یو ډېر ستر مقام لري. د بایزید انصاري په مریدانو کې لوی لوی ادیبان او شاعران هم لکه ارزانی خشکی، څوک چې زموږ سره د ټول نه ړومبی صاحب دیوان شاعر دی په پښتو کې. دغه شانې میرزا خان انصاري چې هغه په عروضو باندې پوره شاعري کړې ده، په تله پوره شاعري کړې ده. دغه شانې علي محمد مخلص، کریمداد، واصل روخانه، دا د بایزید انصاري د تحریک هغه غړي دي چا چې پښتو ادب ته ډېره لویه ګټه وررسولې ده. خپل دیوانونه پرېښي دي په پښتو ادب کې په باقاعده توګه د شعر و شاعرۍ ابتدا کړې ده. د دې نه مخکې هم په پښتو ادب کې د شاعرۍ هغه څرک لیدلی شي. د پټې خزانې تر مخه امیر کروړ، بیټ نیکه او دغه شانې مختلف نور ډېر خلک هم شته، خو کومه شاعري چې موږ ته موجود ده، چې کومه موږ په خپله لیدلې ده او هغه را رسېدلې ده، نو هغه هم د روښانیانو د دورې نه شروع کېږي.